السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د حیض په حالت کې نوکان پرې کول دا د شریعت د نظره څخه څنګه دي او وریښتان د بغلو. محترمه فتاوی هندیه جلد 5/358 الباب التاسع عشره هغه وایي چې د جنابت په حالت کې وریښتان خریل دا مکروه دي او دغه رنګه نوکان پرې کول دا مکروه عمل دی. او دغه رنګه په امداد الفتاوا کې مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله مبارک امداد الفتاوا جلد اول 28 فصل په الغسل کې فرمایلی دي، وایي تراشیدن موی و گرفتن ناخنهای در حالت جنابت دا مکروه دي او د حیض په حالت کې څه مشکل نه لري. د جنابت حالت خو نو کم هم دی لږ هم دی، نو علت ته کراهت یې نه رامعلومېږي، بس فقهاو ویلي دي نو په هغه باندې به اقتدا کوو. نو د حیض حالت خو دراز دی، د کم دا یې 3 شپې ده، زیات یې 10 دی. په مابینځ کې عادت نو نه معلوم دي، د بعض ښځو 4 ورځې عادت دی، د بعض د 5 وي. داسې ښځې نوکان غټ دي هغه بیا بالکل کولی شي پرې کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.